سلامونه نیکی خیلی احترامات ستاسو ملګری امجد ارماني یم د خصاص محمد صاحب پیج دپاره یو غزل شریکوم چې د پیج نوم یې دی ګل او خوشبو. راغلی یم پلانغر ته د ودان عثمان خیل صاحب دې ځای ته او غرونه دي ډېرې ښایسته سیندرۍ دي نظارې دي نو یو غزل شریکوم چې جانان که تور که غنم رنګه ښه دی جانان که تور که غنم رنګه ښه دی خو د چنار له ونې دنګه ښه دی جانان که تور که غنم رنګه ښه دی خو د چنار له ونې دنګه ښه دی مړی چې ته پکې بس ښکلې ښکارې زما تصویر داسې بدرنګه ښه دی مړی چې ته پکې بس ښکلې ښکارې زما تصویر داسې بدرنګه ښه دی چې دوه مین جدا کوي خپلو کې غماس پرېوتې له ګړنګه ښه دی چې دوه مین جدا کوي خپلو کې غماس پرېوتې له ګړنګه ښه دی او مونږ به نخر ګرځو خو ای حاکمه مونږ به نخر ګرځو خو ای حاکمه خو دا وطن خالی د جنګه ښه دی مننه مونږ به نخر ګرځو هی حاکمه بس دا وطن خالی د جنګه ښه دی او هلته کې مینه ده ډېره شه پکې هلته کې مینه ده ډېره شه پکې بس دغه ځای درله ملنګه ښه دی او نور خو د کلي نه یې مه وباسه نور خو د کلي نه یې مه وباسه ستا لیونی دی ستا تر څنګه ښه دی او د مقطع شعر دی چې نورې نشې ارماني نه کومه نورې نشې ارماني نه کومه خو تش سیرګټ دی نو د بنګه ښه دی ډېره مننه ډېره زیاته مننه